د کہانی شروعات د ډیننګل نومي سړي نه کیږي چې څلور بدمعشانو په زوره باندې کېنولي او تمانچې پیښودلي، خو هغه ورته داسې ناستي لکه چې مخې ته بدمعشان نه بلکې بوتان ولاړي. هغوی ورته خبرې کوي او دوی په ګړۍ کې ټیم را شروع کړي چې مشر ته ورلو وایي وي صرف 9 منټه او په کسانو ورله شروع واچي چې هم د هغوی د ډزو نه هم د دوی په کسانو باندې ځان بچ کړي چې په اخره کې ورله په ډز باندې مشر هم راوغورځوي. دوی هم د هغه ټوپک روچت کړي او په خپې ولي چې هغه نور هم په سخته کې شي او په توخېدو دیوال له ځان ورسوي چې دی په سرو ونی او کاته ورله ختمه کړي. دی د هغه نه چایبیانې راباخلي او د دغه ځای نه روځي چې بار د بدمعشانو د مشر زوی په ګاډي کې ناست دي چې دی ورته تمانچه ونیسي او ورته ووایي چې څنګه ناست دی هغسې کښېنه پلار دې راځي، خو چې څنګه دی لږ رامخکې شي نو د ډز په اواز سره راته وشي چې هغه د بدمعش زوی یو ټوپک یې راغستی. دی چې څنګه خواله ورشي نو هغه وتښتي. د دې یقین نه راځي چې دومره ورکوټې ماشوم هم ټوپک چلولی شي، خو جټکه ورته هله ولګي په کم وخت کې چې په خپل املا باندې لاس ووهي. هغه ماشوم دی ویشتلی، دی پوه شي چې زر تر زره مې دا ګولې د بدن ونه وته نو ډېر زر به مړ شمه. د دې دپاره دی کشتۍ ته وخیچي او د ښار په لور روان شي، خو هسپتال ته ونه رسي او په لاره کې بېهوشه شي چې د یو ګاډي والا ورته پام شي او د یو وړوکي ډاکټر خواله راولي چې د ګنټو محنت نه پس اخر هغه ترېنه ګولۍ روباسي. چې په هوش کې په راتلو سره ډاکټر ترېنه تپوس وکړي وي ته فوجي او که قاتل، چې دی ورته په ډېره مشکله باندې ووایي وي ما ته پته نشته. په نیمه شپه کې هغه ته خپل بیګ رایاد شي چې خوا کې په لیدو سره د یو سکون ساه واخلي. په دې کې 2 ورځې تېرې شي چې دی په مزه په کونټې ګرځېدل شروع کړي. ډاکټر دی دومره په زړه ټکېدو سره حیران وي دومره سخت انسان عام انسان نشي کېدی. چې ډاکټر د وینا مطابق د دغه ځای خلک واقعي ساده او نرم مزاج او خیجي چې هلته کې موجود د هر یو کس په خوله خندا وي او د یو بل د مرستې لپاره هر وخت تیار وي. خو یو ورځ دی پکې یو داسې ځای معلوم کړي چې څه د وجې دغه ټول کلي بدنامي. د دغه ځای کسان په زوره باندې د شریفو خلکو نه پیسې یخلي چې په انکار کولو سره بدې وخي. دی دا هر څه ویني خو په دې سوچ باندې ځان قابو کړي چې زه دې ځای نه یم زما دلته څه کار دی. بدمعشان چې څنګه پیسې وړي نو دی په خاموشۍ سره د هغوی مخونه یاد وساتي چې غریب د کبانو والا د قسطر ته په خندا شي او په تلو کې بدمعشان یې خبردار کړي چې دی پوه شي چې دا دومره ښکلي او د امن والا د خلکو ځای د بدمعشانو په قبضه کې دی. دغه د موټر سایکلو والا بدمعشان د دغه ځای د ټول نه د غټ بدمعش کسانو چې نوم یې وینسنټ و، دا داسې نوم و چې دی په لیدو سره د دغه ځای په خلکو بړچ لګېده. د دا منصوبه وه چې دې ځای د خلک دومره تنګ کما چې په تېښته مجبور شي او زه دلته کې د عیاشۍ کلبونه کولو کما. چا چې به هم په ده باندې د کور خرڅولو نه انکار کو نو ده به ورسره داسې عمل کو چې برت به یې ترېنه جوړو. د شپې په وخت کې ډاکټر چې کله دله پټۍ کوي نو تپوس دې وکړي وي ستا زخم لا ټیک شوي نه دي او ته ګرځې. اخر ته یې څوک چې ډین ورته وایي زه یو ورک شوی مسافر یم. ډین ترېنه تپوس وکړي وي تا ولې بغیر د سلاله چې زما علاج وکړو تا دا سوچ هم ونه کړو چې زه قاتل کېدی شمه. چې ډاکټر ورته په جواب کې وایي وي زما ضمیر دا خبره نه منله، ما خپل ضمیر نشو مړ کولی. په سبا باندې دی چې څنګه د خپل کور په طرف روان شي نو ویني چې په یو کور باندې اور لګېدلی دی او د کور مالک هغه کس دی څوک چې هغه بله ورځ د وینسنټ کسانو وهلی و. هلکه د لیونیانو زورونه کوي او په دغې اور کې ځان سوځول غواړي چې ښځې هم د بېوسۍ په جړا جاړي. د د اندازې چې دا هم د هغې ظالمانو کار دی چې واقعي هغوی ورته دغلته کې میلو شي. ډین په دې وخت کې هم ځان ناقابو کړي او سیده چرچ ته لاړ شي. وي خدایه زما دا لاس چرې هم د بې انصافۍ دپاره اوچت نه کړي. بل خوا د دغه ځای پولیس ته د اور د لګولو والا ثبوت میلو شي چې په هغې کې صفا لیدلي کېږي چې د اور لګولو والا د وینسنټ کسان دي. دی دا خبره خپلو مشرانو ته ورسوي خو دې غریب ته دا پته نه چې دا ما څومره غټ غلطۍ وکړو. په سبا باندې د چې څنګه لور سکول نه د راوستو دپاره لاړ شي نو استاد یې ورته وایي وي هغه ستا ملګرو کله بوتلې ده چې په دې سره دې سخت ویرېږي او په دغه یره کې زر زر کور ته راشي چې کور یې د بدمعشانو نه ډکي. هغوی له پلن ورتلو سره یو یې پکې پټانګ په سر ووهي چې رو ویې غورځوي. د وینسنټ ورور ورپسې ورپاسي او د ښځې او د لور په مخ کې په لتو لتو راګیر کړي. هغه د درد د لاسه لوخلیږي خو هغې یې پرېږدي نه او په سوکانو پې شورو واچوي چې وینه پې په راماتېدو سره په دې خبرې پرېږدي وي که بیا دې داسې حرکت وکړو نو سره د دې خاندانه به دې وسوځومه. دی چې څنګه ډاکټر له د پټۍ لپاره لاړ شي نو دا ټول منظر پټ په پټه ډین د خپلې کمرې نه ګوري. ډاکټر درته وایي وي دا هغه کس و چا چې ته ماله راوستې وي. په دې سره هغه د دوی نه د بدلې اخیستو فیصله وکړي. د شپې په وخت کې د پولیس والا د خپل خاندان سره په خوشحالۍ سره په هوټل کې ناست دي چې په دې وخت کې ټول هوټل د وینسنټ د کسانو نه راډک شي چې په دې کې د هغه ورور د خواله راشي. ته خو اوس زمونږ خاص کس یې، زمونږ مال سبا له په کشتو کې را روان دی، ته
ته بس ښه آرام وکړه او په هغې کې کار مه ساته. ګینې بیا د ځان او د دې خاندانه د لاس ووینځه. په ټول هوټل کې خاموشي چې په دې وخت کې یو اواز راشي د دې ځای نه وځه چې په خوا دې خوا کتو سره هغه اواز د ډین وخیږي چې سخت غوسه ښکارېږي. دی ورپاس یو ډین سره په خوا کې کښېني او په غرورانه انداز کې لګیا شي. وایي تا ته زما په خیال پته نشته چې دلته کې له چا حکومت دی. ډین ورته په خندا شي وایي خفه نه شي دا خو ما نیرو. او چې څنګه دې د بلې خبرې کولو والې نو ډین ورله ګوتې راماتې کړي او نور ملګري ورله خبردار کړي ویني غوځې ګینې مشر درله وژنمه او داسې زور ورله ورکړي چې د چغو نه د پولیس د کور واله هم ویریږي. او د دره کسانو په وتو سره د خپله تمانچه هم دغلته کې پرېږدي او سیده بار ته وځي. په سبا باندې هغه د ده نه د بدلې د اخیستو دپاره ملګري راټولوي لګیایي چې په دې وخت کې یو ګاډي راشي او ده له کسانو چقوي چې دننه پکې په کتو سره ډرایور هم مړي. دی پوهېږي نه چې دا روان څه دي چې په دې وخت کې ډین راشي او د ده کس د شیشې په بوتل راوغورځوي چې دی خپل چاقو روباسي. خو ډین یې ګزار ته پرې نږدي او لاس دې ونیسي او ورله یې مات کړي او بیا هم په دغې مات لاس باندې په خپل چاقو راګیر کړي چې دومره وخی چې وینه ترې نه په خوله روځي او په لږ ساعت کې هر څه د ختمولو نه پس ډین د دغه ځای نه چپ چاپ روان شي. آیا نینسن به له ده نه بدله واخیستلی شي او که نه او دا اوسوک د به کار څه کوو؟ د دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارټ 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.